هغه خلافت چې کوم د رسول الله مبارک په زمانه کې و، هغه خلافت چې کوم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې و، هغه خلافت چې کوم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې و، هغه خلافت چې کوم د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې و، او د حضرت عثمان په آخري دور کې نقصان ورسید، بدامني رااله، حضرت عثمان شهید شو. هغه دغه شی غوښته چې دغه خلافت راشي چې د مشرق نه مغربه پورې مسلمان په امني، د مشرق نه مغربه پورې بیت الله په امني، لارې په امني او په اطمیناني، او د مشرق نه تر مغربه پورې مسلمان یو موټی وي، او د مشرق نه تر مغربه پورې مسلمان د الله او د رسول تابعدارۍ کې روان دی. دې له هغه سر ورکړی او قرباني ورکړې ده. لیکن زما وروڼو چې کومه دعا ابراهیم علیه السلام کړې ده، قرآن کې صورت قریش کې چې الله کړې ده، د رسول الله مبارک د هغه خلق چې ځان د پیغمبر د امتیان ګڼي او ځان مسلمان ګڼي، هغې هغه امن تباه کو، په داسې طریقې تباه کو چې د نبوت د خاندان ګلان او یا دوه یا ماشومان زنانه واړه لوی غونډې داسې کړل چې چټني کړل، برباد یې کړل. زه سوچ کوم کله کله زما ذهن دلته کار پرېږدي، خلک وایي پلانکي ځای کې عالم شهید شو چې عمل کو، پلانکي ځای کې عالم شهید شو چې عمل کو، پلانکي سپینګیري چې عمل کو. نو زه یم چې دې سپینګیري له لاسه چاولې وه سینګ ورته، ده له ګوتې سینګ ورتلې، بیا لکې سوچ راشي حضرت عثمان له د چا لاس سینګ ورته په کور کې دننه محاصره کړې دي او بې بندي کړې دي. په بیت مسجد نبوي کې مزې پې بند کړی دی، او یقین کوئ په دیوال راښکاره شو او باغیان ته ګیر چاپېره تو دي، هغه خلک چې د مدینې امن یې تباه کاو، هغه خلک چې د حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کی چې مکمل بدامني راشي، او ته په دیوال راښکاره شو، ورته څه وایي؟ وایي تاسو ته پته ده چې د جومات په خلکو تنګو، نو رسول الله مبارک او فرمایل چې څوک به د جومات له ځای والي چې چا واغې چې زه وله جنت خوشخبري ورکوم. وی ما خپل ذاتی پیسو باندې مسجد نبوي جومات له ځای واغې، جومات مې فراخه کو. وی افسوس، وی دا منې که نه، هغې ټولو باغیانو وی چې قتل ته ګیر چاپېره ناستو، وی او منو. نو ظالمانو نن تاسو هغه جومات کې ما مانځه ته نه پرېږدئ، او بیا ورته څه وایي؟ بیا ورته وایي تاسو ته پته وه چې په مدینه منوره کې خوږې اوبه کمې وي، نو یو کویو د یهودي په خلکو به اوبه خرڅولې چې کله به یې خوښه وه خلکو له به ورکولې، چې به یې نه وه خوښه نه به ورکولې. نو رسول الله مبارک فرمایل وی څوک به دا کوی والي، خو ځان له نه مسلمانانو له به یې والي، خپله به هم ترې بورقه راوباسې مسلمانان هم، نو چې چا دا واغې زه وله جنت خوشخبري ورکو. نو زه لاړم، ما په خپلو ذاتي پیسو هغه کوی واغې د یهودي نه، او مسلمانانو ته مې وقف کو. دا منې که نه؟ هغې وی او دا منو. وی نن د هغې کوی اوبه تاسو په ما بندې کړي، د سمندر دریاب ترخې اوبه څښم. زما وروڼو هم شهید شو، هغه شهادت سره بدامني راغله. نو زه یم چې کومې ګوتې د حضرت عثمان رضی الله عنه باندې په توره غزار کوي، کم لاسونه ظلم شو کن، او بیا په قرآن شریف ته باندې کم قرآن شریف ته چې ناست دی هغه د هغې تلاوت کوي او په توره پې غزار کوي، او د هغه د ګوتو بندونه د هغه قرآن شریف د پاسه غورځېږي، وینې په قرآن شریف د پاسه غورځېږي. دا به هم د دنیا څوک درندګان به ظالمان، څومره ظلم وشو هغې نه پس، د دغې شهادت د عثمان نه پس عالم اسلام ته چې کوم تاوان ورسید، او د صحابه شیرازه چې کومه تباه شوه، او د حضرت علی او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهما منځ کې چې کوم جنجال جوړ شو او د دنیا خلک پکې شهیدان شو، بنیاد یې دغه دی. هغه لاس هغې له ورغله حضرت عثمان له، کوم حضرت عثمان چې رسول الله مبارک په یو موقع فرمایل، په یو موقع باندې چې حضرت ابوبکر راننوت او رسول الله مبارک هغسې ډډه والې وه، بیا حضرت عمر راننوت او هغوی همغسې ډډه والې وه، او چې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی نو پیغمبر علیه السلام مبارک نیغ کېناست،
او په دې خپو یا څادر لاندې خور کو. حضرت عمر خو رضی الله عنه جذباتي و، وی د الله رسول ابوبکر راغی هېڅ توجه دې ورنه کړه. عمر راغی زلالم هېڅ توجه دې رانه کړه. او چې عثمان راغی نو هغه ته ګوره نیغ کېناستې او په سپو مبارک او څادر دې خور کو. رسول الله مبارک څه فرمایي؟ وی ای عمره هغه چا نه ولې حیا ونه کم چې چا نه د الله فرشتې حیا کوي. یو ځل نه څو ځلې د جنت خوشخبري ورکړې ده، یو ځل نه. او د شهادت خوشخبري م ورکړې ده، شهید شو. او بیا دویم په کائناتو کې، په د دنیا په کائناتو کې عظیم ظلم چې کوم شوی دی چې زه یم چې د اسمان او ځمکه که جړل نو دوی به جړلي وو، هغه د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت شوی. او بیا څومره ظلم، شهادت نه پس سر یې ترې پرې کړ او سر یې یوړ عبیدالله ابن زیاد له ظالم له، چې کوم د کوفې ګورنر دی، هغه له سر یې یوړ او کاسه کې ورته سر پیش کړه داسې. الله، دا کمې ګوتې چې د رسول الله مبارک نوسې له ورځي، کم نوسې؟ حضور پاک مبارک چې به په مانځه پروت و، دا دواړه به رالل په ملا به ورسواره شو. رسول الله مبارک به هغې پورې د سجدې نه سر نه اوچته و چې دا به کوشه وي، نو پرېږدی ماشومان دي چې دا خوږ نه شي، دا خفه نه شي، داسې بچي. او یو ځل په منبر باندې حضور پاک مبارک داسې تقریر کوي او دا دواړه ماشومان رامنډې وایي، حضرت حسن او حضرت حسین، او تیندکونه خوري. یقین وکړه رسول الله مبارک ټینګ نه شو، ورکوز شو، تقریر یې بند که، خطبه بند کړه، ورکوز شو. یو یې مروچت که غیږ کې بلم، یو یې په دا یو رون کېښو او بل یې په دا بل رون باندې کېښود او مسکې شو. څه وایي؟ وی الله رښتیا وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه، ستاسو مال او ستاسو بچي دا ګټه ازمایش دی. ګوره دا دواړه مې ولیدل چې تیندکونه یې خوړل، نو ټینګ نه شوم، هر څه مې بند کړل، اوچت مې کړل او په دا خپو یې کېنول. او بیا رسول الله مبارک څو فرمایل؟ الله اکبر. پیغمبر علیه السلام بیا دغه وخت کې دعا کړې ده، یا الله زما دې دواړو بچو سره چې څوک مینه کوي ته ورسره مینه وکړه. خدای زما دې دواړو بچو سره چې څوک مینه کوي مینه وکړه، او چې زما دې دواړو بچو سره څوک بغض کوي خدای ته ورسره بغض که برباد یې کړه. څومره دعا یې ورته کړې رسول الله مبارک. حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي یو ځل رسول الله مبارک حضرت حسین په اوږه که حضرت حسن په اوږه کړی و. حسین یو صحابي وایي، یو صحابي وایي یا غلام ای لکه نعم المرکب ورکبته، وی په ډېره بهترینه سورلی د پاسه سورې، سورلي دې څوک د رسول الله مبارک، په کومه سورلی باندې څه سورې؟ شهسواره په چا سورې؟ په کومه سورلی؟ په رسول الله مبارک. رسول الله مبارک مسکی شو، وی نعم الراکب هو، وی مرکب چې سورلي دا هم ډېره مزېداره ده، خو شهسواره هم ډېر مزېدار دی. څومره مینه. او حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فرمایي وی ماښام مونځ وکړه رسول الله مبارک، نو د مانځه نه پسې ډېر اوږد اوږد نفلونه وکړل. تیاره شوه، کور ته روان شو، زه ورپسې روان وم. چې روان شو چا سره خبرې کولې، دې کې ما ته شاته وکتل، څوک یې؟ مې حذیفه یم. د الله رسوله تا خو چا سره خبرې کولې؟ تا واورېدې؟ ما خو واورېدې، ما څوک ونه لیدل. وی دا جبریل علیه السلام راغلی، هغه سره مې خبرې کولې او ما ته یې څه وویل؟ ما ته یې د رب سلام راورسو. لومبی ما ته د خپل رب سلام راورسو او بیا راته وویل چې خوشحاله شه، زیر قبول کا. الله فرمایي چې فاطمه سیدة نساء الجنه، فاطمه به د جنت د ښځو سرداری، او الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، او حسن او حسین به د جنت د ځوانانو سرداران وي. جنت کې خو بعضې علما الادام وي جنت کې خو هر انسان ځوان دی، هلته خو بوډا نشته، د ټولو سرداران پیو. او بعضې وي نه، دنیا کې چې کم کسان په ځوانۍ کې مړه دي نو د هغې خلکو سرداران به حضرت حسن او حضرت حسین. څومره لوی خلک. حضرت عایشه صدیقه فرمایي
وی حضور پاک مبارک یو ځل ماته وفرمیل چې عایشې ورشه مال خپل بچي راوله. نو حضرت حسن و حسین مې ورته راوستل او کله به اوچت کړل نو کان یشمهما، نو رسول الله مبارک به بویول به. لیکن زما رونو هغې خشته وجودونو له ښکلې وجودونو له هم د بعضې ظالمانو لاسونه ور ورسېده. عبیدالله ابن زیاد ته په کاسه کې سر یې ښودی دی، په کاسه کې، او هغه سره یو چوکه ده، دا پوزه ورته داسې وایي، ځکه خلکو وایي حضرت حسین ډېر ښکلی دی، خشته دی، پوزه یې وله داسې وایي دا څه حسن دی، داسې طنز یې کو. حضرت انس وایي ما چې لرې که دا چوکه خدای ظالمه لرې که، ته چې کمې شونډې وهې په دا چوکه، زما د قسم د الله په ذاتي ما دا شونډې لیدلې چې رسول الله مبارک ښکل کړي دي. په 10 محرم د کائناتو لوی بدامني او لوی ظلم چې شوی دی خاندان نبوت ته تیلې ورته کړی دی. دی هم وایي زه مسلمان ځان ته وایي چې زه مسلمان یم. ته مسلمان یې، ته به د قیامت پر د رسول الله مبارک سره سترګې څنګه لګې؟ ته ځان ته څنګه مسلمان وې؟ ستا دغې ماشومانو بچو له او د نبوت زنانو له د حیا او د پردې لاس څنګه ورته د هغې د قتل و قتال اړه څنګه کې؟ هغه سزا عبیدالله ابن زیاد له خدای ورکړه، مشکات کې راځي، هغه خدای نور مسلط کړ، سرونه یې داسې ټوکړي ټوکړي کړل او د دمشق په جامع مسجد کې دا سرونه پراته وو. یو پکې دا عبیدالله ابن زیاد و، د ظالم د یزید ګورنر. راوي وایي چې زه ورغلم جومات ته، خلکو وایي جاءت راله غوبلو، مې چې دا څه یادوي چې څه رالل؟ وایي چې ورغلم نو یو مار حیه ورته وایي په عربۍ کې، او دا راله د عبیدالله ابن زیاد په دې سپېمو کې ورننوته او غیبه به شوه او بیا به راووته لا بړه. وی بیا به راله په دې سرونو کې به دا مار ګرځېده او بیا به د دې عبیدالله ابن زیاد په دې سپېمو کې وردننه شو او غیبه به شوه. خلکو به چغه کړه جاءت، دا دې راله. وی ما یو ځل نه څو ځله ولیدله چې دا ماره به راتله او د دې سپېمو کې به ننوتېدله، واپس به تېوته. بدل خدای نه پرېږدي، ظلم خدای نه پرېږدي چې چا ظلم وکړو. تا مه وایه چې ما نن وکړه دا ځن تا ظلم وکړو، تا به خدای پرېږدي. چا هم چې ظلمونه کړي دي هغه خدای پرېښه نه دي، هغه خدای تباه کړي دي. چا چې د مسلمان امن تباه کړی دی، امن او بدامني خوره کړې ده، هغه خدای تباه کړی دی، خدای غرق کړی دی، او ظالم له خدای وخت ورکوي. خو زما وروڼو یوه خبره زه ستاسو مخکې کوم، دا لوی حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي، مشکات شریف کې روایت دی، وی رسول الله مبارک مې په خوب کې ولیده، وی ډېر زیات سر مبارک یې ببر دی او خاورې دوړې پې الوتې دي او ډېر زیات پریشانه دی. وی مې چې د الله رسوله څنګه پریشان یې؟ په ټولو بیبیانو کې اخري چې وفات شوې ده دا وفات شوې ده. د الله رسوله ولې دونه پریشان یې؟ څه چل شوی دی؟ وی شهدت قتل الحسین عنفا، وی اوس د حسین قتل نه رالم، هغې ته حاضر وم، دی پریشان. او یو بله عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي، وی ما رسول الله مبارک په خوب کې ولیده، لاس کې شیشه وه او پکې څه شی پروت و، وینه وه پکې. ما وی د الله رسوله دا څه دي؟ دا لاس کې د سیدو ډېر زیات پریشانه دی. وی بچې د حسین وینه ده په دا شیشه کې ما سره. دا دواړه هغه ورځې وې چې په کربلا کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی او دا پیغمبر مبارک پیشنګویي ورکړې وه. احادیثو صحیحو کې ثابته ده چې رسول الله مبارک دا پیشنګویي ورکړې وي داسې به کېږي. جړلې یو مقام کې وي داسې به زما بعضې خلک وي زما دا بچې به وجلې، ظلم به کوي. 10 تاریخ باندې په کربلا کې دا ظلم شوی، د کائناتو لوی ظلم، د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت. یوازې دا نه، حضرت عثمان هم شهید شوی دی، حضرت عمر هم شهید شوی دی، هغه سره هم ظلم شوی دی، حضرت حسن هم شهید شوی دی، هغه سره هم ظلم شوی دی، حضرت علی په کوفه کې شهید شوی دی، هغه سره هم ظلم شوی. دا ټول د یهودیانو سازش و. د هغې کوشش ده چې د مسلمانانو دا غونډ او د اجتماعیت او د طاقت ختم شي او دا ټوکړې شي.
زما وروڼو عاشورې ورځ بعضې خلک دې ورځ ته سپېره وایي دا ګورې غلطه خبره ده ښه د جمعې په ورځ چې څوک شهید شي هغه سړی بختور وي که جمعه سپېره وي او سړی بختور عرفې په ورځ چې څوک شهید شو چا په چا ظلم وکړه نو ته به څه وایې چې دا ورځ سپېره وه او که به چې دا سړی بختور و سړی بختور نو د عاشورې په ورځ چې دوی شهیدان شو نو دا ورځ بختوره وه او دوی هم بختور وو چې شهادت وله خدای پاک په یو عظیم الشان ورځ باندې ورکړ په دې ورځ لسو پیغمبرانو ته خدای پاک خوشحالۍ ورکړي او دا ورځ به رسول الله مبارک روژه نیوله د رمضان روژې چې نه وې فرض بیا به یې دا روژه نیوله او چې بیا کله مدینې منورې ته رسول الله مبارک هجرت وکړو نو په مدینه منوره کې بیا یهودیانو به دا روژه نیوله نو هغې نه یې تپوس وکړو تاسو دا روژه ولې نیسئ وی دا موسی علیه السلام په دې ورځ روژه نیولې ده وی الله پاک په دې ورځ موسی علیه السلام د فرعون نه او د هغه د ملګرو نه بچ که او د هغه دشمن د موسی علیه السلام په مخ کې بحر کلزم کې غرق که نو موږ د هغې د شکرې د وجې نه دا روژې نیسو رسول الله مبارک وی وفرمایل نحنو احق بموسی منکم زمونږ خو زیات حق دی چې د موسی علیه السلام تابعداري وکړو نو صحابه ورته ویل چې مخکې به څنګه نیوله همهغسې روژه جاري وساتئ او چې کله وفات کېده نو په هغه کال یې وفرمایل لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه که آینده کال ته پاتې شم زه به نهمه ورځ روژه مو ورسره نیسم د دې وجې نه زموږ علما لیکي چې که یوازې لسمه څوک نیسي نو دا مکروهه ده محققین فقها دقسې لیکي نو نهمه لسمه دواړه ورځ روژه نو د عاشورې د ورځې سبا نهمه ده او د اتوار ورځ په لسمه ده نو انشاءالله تاسو ډول ملګري چې څومره یې دا دوه ورځې روژې ونیسئ ښه دومره روژې رسول الله مبارک فرمایي د عاشورې د ورځې روژه د یو کال د ګناهونو کفاره د یو کال ګناهونه ورسره خدای پاک ختموي او پیغمبر علیه السلام مبارک په خپل ژوند کې دا روژه نه ده پرېښې خو اخ د وفات په کال یې ورسره نهمه یاده کړې ده نو دوه ورځې به نیسئ ښه سبا مو نیسئ انشاءالله العزیز او د اتوار په ورځ باندې مو نیسئ په خپله مو نیسئ زنانو ته هم یاد کړئ چې زنانه هم دا روژه ونیسي نو الله به تاسو له مجر درکړي هغوی له نو یو خدا ده دیم یو حدیث دی دلته هغه داسې دی ما هغه حدیث مخکې درته لسته من وصى على عیاله فی نفقته یوم عاشوراء وصى الله علیه سایر سنته مشکات شریف کې شته چې چا په خپل بال بچ د عاشورې په ورځ باندې فراخه روزي ورکړه فراخه روزي نو هغه له باندې به الله پاک ټول کال فراخي راولي دا حدیث دی زموږ طالبان او عالمان پې پوهېږي تاسو عوام پې نه پوهېږئ د دې په دې سندونو کې لږه کمزورتیا ده لیکن علامه قسطلاني چې کوم د بخاري شارح دی هغه وایي اسانید متعدد دي ګڼ دي هغې سره قوت پیدا کېږي او تفسیر دور منصور باندې حواله در کومه هغې کې د دې یو صحیح سند هم ذکر کړی دی نو زما وروڼو رسول الله مبارک فرمایي چې د عاشورې په ورځ خپل بال بچ له چا فراخه روزي ورکړه الله به ټول کال په د فراخي راولي نو د دې حدیث راوي دی حضرت سفیان رضی الله عنه نو هغه وایي چې ما پې تجربه کړې ده په حدیث څوک تجربه نه کوي وایي ما به هره عاشورې په ورځ خپلو بچو له فراخه روزي ورکوله نو زه خدای پاک مالدار کړم زما روزي خدای پاک فراخه کړه نو تاسو ته خو به قصه اسان انشاءالله ګمان دا چې د پرج غوښې به لا نه خلاصې د قربانۍ هغه اب هم سنبال کړي اب پرتی وي که خیر انشاءالله او نو دا خپله بال بچلا خپل مور پلارلا رونو خویندولا خپل امسایګانې در سره چا سره خپل نوکرانی د عاشورې په ورځ باندې ښه خوراک وله ورکې وسعه لفظ راغلی وسعت فراخي ته وایي فراخه روزي ورکې لږه نه چې څومره خوري هغه هم راوله ورکه نو دی نه ضمناً دا معلوموي چې ښکلی او ښه خوراک ځکه زیات خوراک چې بنده خوري نو ښه خوراک خوري بیکاره خوراک څوک زیات نه خوري نو لسمه ورځ باندې د غرمې هم ورکولی شي که چېرې ماشومانو د چا روژه نه وه یا په خپله نه وه او ماښام هم که چا روژه وه نو ماښام د ښه فراخه روزي وخوري پیشمنې د ښه په فراخه روزۍ باندې وکړي دا دوه څیزونه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه یو د خالي اتوار روژه د عاشورې او د نهمې او یو د اتوار پر ورځ د عاشورې په ورځ باندې خپل بال بچلا د کور خاوندانو له فراخه اعلی روزي ورکول دا دوه سنتونه دي بس
زمونږ په وطن کې بعضې خلک په دې ورځ قبرونو له ځي، دا په شریعت کې نشته. څوک په دې ورځ قبرونو له ځي اوبه پیاړئ، دا په شریعت کې نشته. څوک ځي قبرونو له او په قبرونو د پاسه مسور اچوي او دال اچوي، دا په شریعت کې بدعات دي. دا ټول د دې نه ځان ساتئ. څوک ځي قبرونو له قبرونه جوړئ، دا هم په شریعت کې نشته. او څوک په قبرونو اوبه اچوي، یاره وایي حسن حسین دواړه لا خلک یادوي، وایي په دې ورځ تږي مړه دي نو موږ به په دې قبر اوبه واچو. عجیبه دا د هغوی په کربلا کې حضرت حسن هم نه حضرت حسین شهید شوي دي په کربلا کې، نو ته اوبه دلته اړی ورسي باغ سه. د دې په ځای یو بوتل اوبه چا تږي له ورکه، د دې په ځای یو بوتل شربت والا او چې د غریبانانو له ورکه، او ثواب حضرت حسین ته وبخه، ثواب حضرت حسن ته وبخه، ثواب د خاندان ګلونو ته وبخه، خیرات وکړه او ثواب هغې ته وبخه. د وفات نه پس به رسول الله مبارک خوشحاله شي. چې څوک د دواړو نصوص سره مینه کوي، وفات نه پس به رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه خوشحاله شي. نو دغه دوه سنته دي چې ما درته ذکر کړل. بهر کیف خبره مې دې پورې کوله د حضرت ابراهیم علیه السلام، خو امن د پکې میاس کې راغی او د دې عاشورې دروازې خبره مې وکړله. موږ هم د خدای نه دا سوال کوو چې الله چې څومره مسلمانان دي، الله ټول په امن و امان کې وساتي. څومره چې دي چې څومره ظلم کلم شوی دی او بدامني خوره شوې ده، نو مسلمانان تباه شوي دي. دا د مسلمانانو دا ملکونه چې تاسو ټوکړي ټوکړي نن وینئ، دا د څه د وجې نه؟ دونه د کافرانو یهودیانو سازشونو د لاس ښکلې حکومت او د امریکا او د هغه دا پیټوګان پکې درادن نشي او هغې پکې چل ولو کی او انتشار راولي او امن ختم شي او بدامني پکې راشي. تاسو عراق ته وګورئ، څومره ښکلې حکومت و، هغې دړې وړک اوسه پورې پکې اور بلیږي. شام ته وګورئ، ښکلې حکومت و، اوسه پورې اور بلیږي او د مسلمانانو ماشومانو بچي پکې حلالېږي. یمن ته وګورئ، ښه مزېدار حکومت او تباه او برباد یې اوسه پورې پکې اور بلیږي. فلسطین ته وګورئ، کشمیر ته وګورئ، زمونږ په دې ګوان کې هلکه کشمیریان دي او مسلمانان دي او ځان له خپل ملک غواړي، نو ظالمه مودي ولې ظلم ورسره کوي؟ اوس هندوان خو نه دي که نه مسلمانان دي، چې هغه مسلمانان دي، خپل وطن دی، خپل علاقه ده او ځان له یو خپل ملک غواړي، خپل ریاست غواړي چې موږ د ځان له یو او په موږ د هندو تسلط نه. نو دا د هندوانو مسلمانانو د عمل د کافرو نه ازاد کړ، نو که هغه ازادي غواړي ځان له، نو څه جرم دی؟ نو څونه موده شوه د څو میاشتو نه په هغې کرفي لګولې ده او ظلمونه پکې شروع دي او د ماشومانو او د ښځو حیا او بېعزتي پکې روانه ده. که خدای پاک زه خو ما له خو زړه نه خیري وځي، دا مودي دا ظالمان هندوان چې مسلمانانو سره کم ظلم کوي، خدای دې تباه او برباد کړي. زمونږ په دې ګاونډ کې افغانستان ته نه ګور ښایسته ښکلی ملک وروس راغی او په منځ کې پکې په اټیک وکړو او ظلم یې جوماتونو مسلمانانو تبه یې وکړله، اوسه پورې لګیا دي. بیا ښه مزېدار ښکلي حکومت و صفا او د هغې د پاسه هغه امن و امان تباه شو، اسلام او مسلماني غرقه شوه. اوس موږ اوس هم د خدای نه دا سوال کوو چې کم دا تاسو هم سوال کوئ چې د امریکې او کم دا طالبانو په منځ کې کم مذاکرات روان دي چې دا خدای کامیاب کړي او باقي خدای پاک د افغانستان خاوره هم د مسلمان د وینې د تویدو نه په حفاظت او په امان کې وساتي او زموږ دا وطن دې خدای پاک په خپل حفاظت او په امان کې وساتي. بهر کې د حضرت ابراهیم علیه السلام یو وړه غوندې خبره درته کوم. ابراهیم علیه السلام یو ځل د الله نه یو سوال وکړ، رب ارینی کیف تحیی الموتی، خدایا مونږ ته وښایې دا مړي ته څنګه ژوندي کوې. عجیبه سوال دی، اوس مړي څنګه ژوندي کوې، لږ ما ته وښایه. نو الله ورته وایي اولم تؤمن، ولې ستا په دې یقین نشته؟ ستا پې یقین نشته؟ او بلا ولې نه یقین ولې نشته؟ زه خو ما خو په دې یقین دی چې ته مړي ژوندي کوې، دې پکې خو زما شک نشته، ولکن لیطمئن قلبي، خو چې په سترګو ووینم چې زما د زړه اطمینان لږ برابر شي. زموږ د طالبان وایي درې قسمه دی، یو ته علم یقین وایي، یو ته عین الیقین، یو بل ته حق الیقین وایي. زه بیا درته مثال درکړم، خو اوږدې خبرې دي. یو سړی وي او هغه بوتل کې شات پراتی او دته څوک وایي چې دا شات دی او خواږه دي، د ده یقین چې دا شات دی خواږه دي، لیکن بیا هم لکه یو سودا راځي چې هسې نه شات نی، یو سودا راځي هسې نه چا پکې څه ګډ کړي او تراخه چته نی، خو دا معمولي غوندې دې ته هسې هغه سودا وایي.
نو بل یو سړی راپاسي هغه شات راولي او هغه وڅکي ویې لکه ډېر مزېدار شات دی خواږه دي ګور یقین لږ زیات شو که نه شو وختي مې یقین اوس لږ زیات شو ځکه هغه وڅکل اوس چې دی په خپله راولي ویې څکي دې سره یقین نور هم مضبوط شو اسه چې شاتو ته ګوري هم وایي خواږه دي او چې بل یې وڅکي ویې لکه خواږه دي یقین نور مضبوط خو چې په خپله ګوته پکې لمده کړي او خولې ته یې یو وایه مضبوط شي یقین که د نور هم دقسې د ابراهیم علیه السلام الله ته تپوس کوي کیف تحیی الموتی الله نه تپوس کوي الله مړي څنګه جمدي کوي اولم تؤمن ولې ستا په دې یقین نشته چې زه مړي جمدي کوم قال بله الله ولې نشته زما خو شته دی دا زمونږ طالبان وایي دا کیفه د دې دپاره نه دی چې ګنې زما د الله تعالی په قدرت کې شک دی دا دې دپاره نه دی چې زه په دې تعجب کوم چې دا به څنګه جمدي کېږي دا بس هسې زه غواړم بیان د حال غواړم چې ما ته مخامخ وښودلی شي یطمئن قلبي چې زه یو شی په سترګو بیت الله ته لاړ شم او ووینم او حج وکړم او تاسو ته بیانوم نو د هغې به بل شان خوندي او که زه بیت الله ته نیم تللی او حج مې نه کړی او د حج قصه راته کوم هغې به بل شان خوندي نو چې زه خلکو ته وایم چې الله پاک دا ټول مخلوق به جمدي کوي او ما په خپله نه کتلی نو د هغې جدا خوند دی او چې په خپله ووینم او خلکو ته وایم بیا به جدا خوند دی رب العالمین ورته فرمایل خذ اربعة من الطیر څلور مارغان راواله فصرهن الیک هغه څلور واړه مارغان ځان سره بلد کا عادت یې که ځان سره ابراهیم علیه السلام لا بعضې کتابونو کې دا مارغان نومونه هم لیکلي طاووس او فلانکې او فلانکې خیر څلور مارغان یې راواخیستل مارغان یې ځان سره عادت کړل بلد یې کړل لکه اوس چې څنګه څوک طوطیان ساتي ځان سره بلد کړي څوک خارو ځان سره بلده کړي څوک بیشوګان ځان سره بلد کړي څوک بل شي سپي ځان سره څوک بلد کړي هغه سړی بیا هغه خپل مالک ښه پېژني د نورو په نسبت دا څلور مارغان یې راواخیستل بیا ورته الله وفرمایل اوس داسې وکړه چې دا ذبحه کا ذبح یې کړل وی دا غوښې څلور واړه سره د بڼو سره د سربنې او سره د کولمو قیمه کا څلور واړه یې قیمه کړل ټوکړي یې کړل سره د بڼو سره د کولمو سره د سرمنې او سره د وازګو مازګو هر څه سره ټوکړي یې کړل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا اوس چې مخامخ څومره غرونه دي اوس به دا کار کې لږه قیمه راواله او په هغې باندې کېده او سرونه ځان سره ونیسه نو هغه قیمې یې راواخیستې په یو غر باندې لږه کېښوده ټول ګډ ګاډېره دی ټول ګډ ګاډېره او کېله او سرونه دلته ځان سره ونیسه سرونه یې ونیول ثم ادعوهن یأتینک سعیا اوس ول آواز ورکه ابراهیم علیه السلام چې ول آواز ورکه د یو ځای نه بڼې ټوکړه د بل ځای نه د بڼې ټوکړه د یو ځای نه سرمنې ټوکړه د بل ځای نه د هغه ګډې وډې قیمې نه د یو ځای نه د غوښې ټوکړه د بل ځای نه کولمې ستر دا چې څه په دې وجود کې سر نه لاندې وو ټولې ټوکړې زرې را روانې دي هر یو خپل سر له راځي څلور واره مارغان ته جوړ شو او څلورو واړو خپلې خپې وهل وزرې وهل شروع کړل او جمدي شو دا د خدای قدرت او د خدای طاقت چې شمدي د الله وخو د مکې مشرکانو به دا نه منل اذا كنا ترابا وعظاما اینا لفی خلق جدید مونږ به دا خورې ډوکې به شو بیا به جمدي کېږو الله وایي کوم ذات چې مخکې نه پیدا کړی هغه ذات په دې قادر دی چې تاسو واپس هم جمدي کړي د خدای قدرت ته مونږ سوچ نه دی کړی زما الله ډېر لوی د طاقت خاوند الله ډېر لوی د قدرت خاوند د مارو چې کوم ځای کې ونښلی که نه بعضې وخت کې انسان په یو مسله کې ونښلي پریشانی ورته جوړه شي د کور جوړه شي د بچو جوړه شي د رونو جوړه شي تربورانو جوړه شي د مال جوړه شي فورا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات اولي الالباب د دې لسو آیتونو تلاوت پیشمني کوئ د دې لسو آیتونو تلاوت پیشمني کوئ او الله ته وایئ چې خدای د لوی طاقت او قدرت خاوند دی زه هېڅ هم نشم کولی دا مشکلات به ته ختموې د هېڅ هم نشم کولی قسم دی که مونږ هېڅ هم وکړی شو مونږ څه کولی شو مونږ خو که په خېټه دړ شو نو دونه چغې و ډاکټر ته ځان هم بیا نشو رسول زمونږ خو که په سترګه دړ شو ډاکټر ته ځان هم نشو رسول زمونږ خو که دستونه شو ټول پرتوګ هم بیا لري بیا مو لاړه شي برباده مو شي انسان بسی د انسان کبر بسی او د انسان لوی او د انسان طاقت بسی طاقت د چا دی
د رب العالمین دی، د الله دی. کوم ذات چې د خاورې نه حضرت آدم پیدا کړ، دا ذات واپس ته د قبر کې د خاورو نه دا انسان نشي واپس کول. کوم ذات چې د مور په ګیډه کې د یو 2-3 څاڅکو نه دا خشته انسان د مور په ګیډه کې جوړ کړ او بیا د مور د ګیډې نه په کومه طریقه دنیا ته راوسته او په دنیا کې د ګرځېدو چلې ولا ورکړه او لوی یې کړ، خشته شکل مزیدار او دماغ او طاقت او ګیر او ویښته او غاښونه هر څه خدای پاک ورکړه. د انسان د دې خاورې نه دا الله د دې خاورې نه واپس د انسان نشي جوړولی. دا خو هغه څوک دا سوال کوي چې هغه د خدای قدرت او طاقت نه مني. مونږ خو د خدای طاقت منو، مونږ د الله قدرت منو. زموږ په دې ایمان دی چې مونږ پیدا کړیم الله یو، مونږ به وژنیم الله او د قبر نه به پاسولم الله کوي او بیا به ځان ته ودریم مونږ رب العالمین چې په دنیا کې مو څه کړي دي د هغې به راسره حساب کتاب هم کوي. دا خو د الله فیصله ده، دا د ایمان خبره ده. دې کې که څوک معمولي د ویښته ذره بر معمولي اخوا دېخوا کوي، د ده ایمان بني دی به کافر یې بیا. دا د عقیدې سره تعلق لري. 4 واره مارغان ټیک شو، خپې لاس لقی، خپلې چغې وی، واپس جمدي شو. دغسې حضرت عزیر علیه السلام چې ته مقرره اوس وخت کم دی د هغې واقع به هم درته ذکر اچوم. د حضرت عیسی علیه السلام په مړی به پروت و، قرآن وی زه ځانه نه وی او په مړي باندې به الله صراخ که آواز به وکړه احیي الموتی باذن الله او به قم باذن الله. د خدای په حکم پاسه نیغ به ودرېد، د خدای په حکم. زمارونو دا خو د ابراهیم علیه السلام د ذوالحجې په واسطه مې څه خبرې شروع کړې وې، ته لږې ډېرې پاتې وې نو امې درته بیان کړلې. خو کله مشکلات پیښ شي، تاسو کله پریشانی پیښ شي، کله داسې یو مسله کې اون خلک چې هغه د حل کېدو قابله نه ځان لا یا دوستانو له بعضې وخت دوستان وي. تهجد وخت کې دا آیتونه وایه ښه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. په قرآن شریف کې هم ویلي، کوم صورت کې ده؟ لکه معنی خو صورت یې صورت آل عمران اخر کې ده، د صورت آل عمران اخر کې زده کولی شي. نو دا تهجد وخت کې وانه لږ تهجد هم کوي او بیا الله ته لاس پورته کوي، دې نه ښه شی بل نشته. او الله ته وایه چې الله دا ټول کائنات تا پیدا کړي، ستا ډېر لوی قدرت طاقت دی. دا چې کومه مسله کې ذهن ختم خدای زه یې نشم سمولی، دا به ته سمې. ته هغه کارونه کوې ناشنا چې هغه بل څوک نشي کولی. اسمان ته وګوره بغیر ستنو دی جوړ کړی ودرولې، اوبو ته وګوره او د کائنات دی هوا او د نور سپومې ته څومره د خدای قدرتونه وی ورسره ووایه. الله ناشنا کارونه څه کوې، الله ستا طاقت دی. دا مسله زه نشم حل کولی، ته به حل کوې. دا مسله راته حل چې شریعت سره مطابق یې ګورې. هسې نه چا کور ته بړې والي او چې سبا په هغه په کور ورځم چې غلا له ورشي مسله به راته ته حل کوې که خیر یې. داسې نه یا بشیر جان پکې د خپل سوالونه کې ګوره، بشیر جانه ګوره دا قصه د ګډه وړه ده. داسې سوال چې ممکن د کېدو وي نه کېدو والا هم خدای کوي. شریعت سره مطابقي، شریعت نه خلاف به نه کوي، شریعت نه خلاف بغیر الله خفه کېږي. دا څو خبرې مې عرض کړې او بنیادي طور به که خیر انشاءالله سبا او بل ورځ روژه نیسئ که خیر انشاءالله ښه او اتوار په ورځ باندې صدقه وکړئ، خیرات وکړئ او خپلو بچو باندې وخورئ. که بل چا هم ورکوئ دا نشته پکې په شریعت کې چې خامخا دې سړی په دغه ورځ باندې خیرات وکړي او خامخا دې وکړي، څه خامخا والي نشته. دغه د شریعت خبره ده چې خپلو بچو باندې فراخه روزي خوړه. نو که څوک مبارکه ورځ ده څوک پکې خیرات او صدقه کوي، دا ثواب به د کربلا هغه شهیدانو ته وبخو. لا ښه خبره شوه، څه منع پکې نشته. خپلو مړو ته به وبخو، لا ښه خبره ده. چې کوم غریبانان دي په ګاونډ کې در سره او کونډې رنډې یتیمانان دي هغې سره پکې مدد وکړي، الله به اجر درکړي. دعا وکړئ یا الله ته زموږ په حال رحم وکړي. الله دغه کم د نبوت خاندان چې چا په دغه وخت کې کم ظلمونه کړي دوی سره خدای ته تباه و برباد کړو او ته هلاک کې او دغې شهادتونه قبول کې. خدای زموږ په ټولو مسلمانانو باندې کې امن راولي، هر ملک د مسلمان کې امن راولي. زمونږ پر خپل کلی ملک پاکستان کې الله امن راولي، د بدامنۍ نه وساتي الله
او چې کوم ځای مسلمانان په پریشانو کې پراته دي خدای د پریشانو نه وساتي د ټولو مسلمانانو حفاظت نصیب کې او ټول مسلمانانو منځ کې اتفاق نصیب کې. یو ځل چې راغی نو اسماعیل علیه السلام ته وایي چې بخاري شریف کې حدیث دی چې بچې ما ته الله حکم کړی چې دلته د الله کور جوړ کړم. هلته ته ما سره مدد وکړي په دې کې؟ وی بابا چې الله حکم کړی دی بالکل به مدد کو. څنګه منو؟ اسماعیل خو اسماعیل و هغه بچی چې د الله په حکم او د الله په نوم او د الله په فیصله او د پلار په خوب باندې غوا چلی ته څومره خو هغه بچی نه دی. بالکل بابا د سره مدد کوم. ولې ځکه کور جوړول او کوټه جوړول آسان کار نه دی، ګران کار دی. تیږې به راوړل غواړي او دې زمانه کې خو لاسګاډی دی، ټیکټر دی، ټرالی ده، ایکسیویټر دی، ابه دا کار وکړي. لیبر مزدور هغه زمانه کې خو بل څه نشته، یو پلار دی یو زوی دی. کاڼي راوړل دي، بنیادونه خېجول دي، نه پلار ګیل کار دی او نه زوی ګیل کار دی. مثال خو نه دی. تو ما سره مدد وکړي بابا بالکل زه چې شروع پې کوو. نو حضرت جبریل علیه السلام الله راولېږه او بنیادونه یې ورته وښودل. وي دا د بیت الله بنیاد دی، دلته شروع کا. ځکه دا بیت الله د انسان د پیدایش نه مخکې و. ځمکه چې کله پیدا شوه زموږ مفسرین لیکي، حافظ ابن کثیر او نور علما هم لیکلی دي چې کله الله پاک د ځمکه جوړوله نو یو غټه ملغلره الله پیدا کړه او هغې ملغلرې ته یې د خپل قهر په نظر وکتل. نو هغه ویلې شوه. نو چې هغه اوبه شوه ویلې شوه لوګي ته بر الله. دا لوګي نه الله اسمانونه جوړ کړل او د هغې چې ویلې شوه د هغې د پاسه زګ راغی. د هغې زګ نه الله ځمکه جوړه کړه. هغه اوبه خو اوبه دي، دا یوه ملغلره ویلې شوې ده. دا چې څومره نن درېیمه حصه یا څلورمه حصه ځمکه ده او دا باقي ټولې اوبه دي 2/3 یا 3/4 دا چې څومره اوبه دي دا هغه ملغلره د خدای په غضب او په نظر باندې ویلې شوې ده. د اوبه او د هغې د پاسه زګ نه ځمکه جوړه شوه. او چې دا زګ د کوم ځای نه بنیادي د زګ د مینځو دغه ځای کې رب العالمین د بیت الله فیصله کړې وه. دلته بیت الله جوړ الله ځمکه پیدا کړه، بیا اسمانونه جوړ کړل. والارض بعد ذلك دحاها او بیا ځمکه خوره کړه او ځمکه کې د انسانانو د فایدې څیزونه الله برابر کړل. د بړه قاعده دا ځمکه داسې لکه یو بال چې په اوبو کې رېړقې راړتې نو الله پې غرونه کېښودل پې درنه یې کړله. یو ځل د صحابو د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو، وی د الله رسوله د غر نه مضبوط شی شته؟ دکه غر خو ډېر لوی دی، تاسو د غرونو سلسله نه ده لیدلې؟ تاسو چې د غرونو سلسله وګورئ، د چې ازبکستان ته ته موږ جاز کې چې تلو نو د غرونو سلسله جاز څخه ښکته شو کوزېده نو ما ولیدله چې بلکل د افغانستان په د خیري حدودو دا کوه حمالي او دا لوی غر دې باندې ټوله د غرونو سلسله چې جاز پې روانې نو غرونه یا سړی سعودي ته ځي نو په دې لاره کې به ته وایې چې خدای پاکه دا څونه غرونه دي او دا الله ستا څونه لوی قدرت دی. مونږ میږي چې دی میږي ته هغه خپل لږ ځای دنیا ښکاري. مونږ ته دا لږ چې څونه زمونږ نظر دی دا مونږ ته ښکاري. دا الله ډېر لوی قدرت دی، ډېر لوی طاقت دی او د الله ډېره لویه دنیا ده. وی د غر نه مضبوط شی شته؟ ویو هل من خلقک اشد من الجبل. وی اوس چې وی الحدید اوسپنه، واقعي اوسپنه چې غر له راوبری نو غر ټوټې ټوټې کې د اوسپنې په ذریعه په غر کې سرنګونه وتې دي. وی الله د اوسپنې نه مضبوط او طاقتور شی شته؟ وی څه وی اوبه؟ وی اور. ولې غټه اوسپنې په اور کې واچې هغه اور سره هغه اوسپنه دغه شي نرمه شي، سیخ ته جوړوه که بل شی ته جوړی تاوی را تاوی لوړ اوسپنه په اور کې واچوي نو چې څه پې کوي نو بیا پې کوي اور. الله د اور نه مضبوط او سخت شی بل شته طاقتور وي او وي څه اوبه ډېر اور یې خو چې الله بې باران وکړي اور ختم شي اوبه پې واچوي. اوسپنه ښه ګرمه ده تکه سور اوبو کې واچوي شروع کړي او تکه یخه پخه راوځي. الله وی د اوبو نه طاقتور شی شته وي او وی څه وي هوا.
طالبانو به زمونږ وي دا څنګه څه مسله ده، اوس پته ولګېدله چې د اوبو نه هم طاقت ولې دا څونه باران چې کېږي د وریځ ټول د اوبو ډکی دا د هوا په زور ځي راځي، هوا یې وړي د پټنونو هغه اوبه چې ځمکه کې ځایږي نه. اوس کراچۍ کې بارانونه شروع دي، د سینې سینې پورې خلک ډوب پکې پراته دی. دا د وریځې نه د اوبه را روانې دي او هغه وریځ پسې هوا روانه ده، هغه د هوا په زور ځي. څومره پټنونو نه چې بېحسابه اوبه دي په دې وریځ کې، هغه د هوا په زور باندې کله یو خوا دي کله بل خوا. نن تا اوس د پته ده چې ټول نظام په هوا جس په هوا په زور باندې لوځي. جس چې بره خېږي د هوا په زور، شاته نه هوا ولي انجن او به جس بره روان دي او ګاډي چې روان دي. وګوره څومره دا لسپیري دي ګاډي چې څومره روان دي او د ټنونو غټ غټ پکې د دې ماربلو دا غټې غټې تیږې پرتې وي، دا د څه په زور باندې روان دي؟ ټایر کې دننه اواز، هایډرالیک سیسټم اوړې روډې ټول په هوا باندې چلیږي، ټول په هوا باندې. وګوره پیغمبر مبارک مخکې فرمایلي. نو خو هغې هوا ته کتل که نه چې د وریځ غلی، نو خو هغې هوا ته کتل چې په دریاب کې کشتی ځغلی دي. دا هواګانې چې دا نن سبا څومره ټایر کې دننه د ګاډي پې چلیږي او هایډرالیک سیسټم دی او څه به دا بارود او دا ټول دا موږ نه لیدل هوا. وی دې نه طاقتور شی بل شته؟ دا خبره لږ په غور واورئ. دې نه طاقتور شته وي او وی څه چې وی بني آدم د آدم اولاد چې صدقه ورکړي د هغې نه طاقتور شی بل نشته. صدقې سره د خدای قهر ختمېږي، صدقې سره د خدای غضب ختمېږي، صدقې سره بیماری ختمېږي، صدقې سره بدنظري ختمېږي، صدقې سره سحر او جادو ختمېږي، صدقې سره د خدای عفت ختمېږي، صدقې سره باران بندېږي او ختمېږي، صدقې سره ذل او طوفان ختمېږي او بندېږي. هر څه چې راځي د الله د غصې او د قهر د وجې نه راځي او چې صدقه مسلمان ورکړي د الله په نوم د خدای غضب ختم شو، الله خپل قهر ختم کړي، قهر ختم شو، د خدای رحم راځي. دا د صدقې برکات او موږ بل خلک په صدقو کې نه یو. ته پکې ګونه پښتون قوم ته وایي مونځ وکړه نو دی به د 20 رکعته به مونځ وکړه نو 50 به وکړم او صدقه ورکړه نو په هغې کې بیا نه دی. جومات بیل چې راشي په هغه شپه څوک مانځل هم نه راځي ماسخوته بیل راغلی. صرف او صرف 10 روپۍ 50 روپۍ دا موږ جومات کې نشو ورکو. جوماتونه چې جوړو چنده راوړی خدای مو بخښه. لارو کې مو ته کټونه اچولي دي ولې نه ورکوئ څوک؟ خپل کور چې جوړوم ښې پیسې پې لګوم، د خدای په کور یې نه لګو. زوی له واده کوم ښه پیسې پې لګوم، د الله لار کې ونه لګول. د خدای کور کې صدقه مې ونه کړله. ډاکټر له ښه روپۍ ورکومه، د 200 روپیو صدقه نه کوم چې خدای د بیماري ختموي. د مارونو د رسول الله مبارک په خبر عمل کوي. الصادق المصدوق، قسم په الله چې د پیغمبر خبره او ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، د خولې مبارکې نه څو باسي هغه د الله د طرف نه وي، هغه د الله د طرف نه وي. حضور پاک یې څه فرمایي؟ قسم په خدای صحابو سرونه شیندلي دي د پیغمبر مبارک په خبره، سرونه شیندل. زموږ خو هغه ایمان نشته که کمزوری دی هغه ایمان. مال دولت ویشل خو صحابو ته ورڅخه ښکارېدل نه. د پیغمبر مبارک د خولې نه به خبره ونه وتلې لا نه وتلې چې مال به راوړو میدان کې به یې ښودې راوله الله رسول. هغه ځان له نه پیغمبر او د هغه په بچو صدقه منه ده، هدیه ډالۍ وله وړې چې صدقه منه ده. څوک سبا دا ونه وایي چې ځان له غواړي. ماشاءالله. او پیغمبر اعلان کوي ان اجري ما قل ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. زه په تاسو ته چې دا څه لګیم په دې پیسې نه غواړم. ګورئ پیغمبر وایي ته چې لا لګیم او دا بیان کوم او تاسو اصلاح کوم او تاسو ته هدایت در کوم، تاسو ته دین خدمت کوم، پیسې نه غواړم. ان اما اجر په چا دی؟ والله پیغمبر د هغه بچې به صدقه نه پرېږدي. چا له غواړي صدقه، چا له غواړي جومات له غواړي، چا له غواړي جهاد له غواړي، چا له غواړي مسکین له غواړي، چا له غواړي فقیر له غواړي. دې له صدقه غواړي. او صحابو به ځانونه قربانول، سرونه به قربان، سرونه به شیندل، سینې به غشو ته نیولې، ایمان مضبوط و. نن سبا زموږ سال دی توبه او بس. ته اوس یو نکته وایم،
نو چې ځمکه جوړه شوه نو بیا فرشتو الله ډیوټۍ مقرر کړې په دې ځمکه. نو الله ورته وایي ځای په دې ځمکه ستاسو ډیوټۍ مقرر شوې. وایي الله دلته خو مونږ عبادت کوو، بیت المعمور شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه چې کله لاړم نو یو کور په اووم اسمان کې یو کوټه و بیت المعمور مې ولیدله او یا زره فرشتې پکې عبادت کوي، او چې کمې فرشتې پکې یو ځل عبادت وکړه تر قیامته پورې د هغې نمبر به رانشي، دومره ډېرې دي. هلته خو موږ بیت المعمور کې الله عبادت دلته به څه کوو؟ نو د زمرودو په کاڼې کې صرف د زمرودو په کاڼې کې یو کاڼ ټانکه پیوند دا پکې نو دی ورکو دا چې اوس کوم دی بیت الله دی دا ځای ورته وښو وایي دلته یې کېدی، نو هغه کاڼ یې راوړه هغه بیت الله هلته یې کېدی دلته خپل عبادت کوئ. د ړومبې فرشتو یا الله پیریان پیدا کړي، ځمکه کې فساد شروع کو نو بیت الله خدای پاک اوچت کو. بیا حضرت آدم علیه السلام راغی، هغه ته الله دغه ځای وښو نو دغه ځای کور جوړ کړ. بخاري شریف کې بلکې حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه د بخاري په شرح قسطلاني فتح الباري کې لیکلي دي چې ړومبې بیت الله آدم علیه السلام جوړ کړی. څه خبره نشته، خیر دی، فرشتو به جوړ کړي، لیکن د انسانانو په حواله باندې ړومبې انسان چې بیت الله جوړ کړی دی هغه حضرت آدم علیه السلام. فرشتې په انسانان دوه ځله شو. شاعر وی بنا بیت رب العرش 10 فخذهم، بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الإله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم. نو آدم علیه السلام جوړ کو په هغه داسې وادي ده چې بره نه سیلاب راشي نو د بیت الله باندې به راته نو دی به روانېده. نو د ابراهیم علیه د آدم علیه السلام هغه چې کله روان شو نو بیا شیس علیه السلام جوړ. د شیس علیه السلام هغه چې روان شو بارانونو سره او سیلابونو سره نو د ابراهیم علیه السلام یو اسماعیل علیه السلام ورسره دی، کاڼې راغلي او هغې ږدي او چې کله اوچت شو نو موږ نن سبا قوازه جوړو. د قوازې ضرورت پکې نو یو کاڼی دی، هغه کاڼي باندې به ابراهیم علیه السلام ولاړو، کاڼی به خپله ورته لکه لیشت اوچتېده، په خپله به ورته اوچتېده او د ابراهیم علیه السلام د خپو مبارکو د ګوتې د بند دومره دواړو خپې پکې خښې دي پاکانې کې. مقام ابراهیم اوس هم بیت الله سره خوا کې پروت دی، نمونې دپاره پروت دی. څوک ګوري کاڼې کې د ابراهیم علیه السلام د دواړو خپې نشانات پکې دي. اوس یې جنګله تاو کړی دی، شیشې یې تاو کړې ده، خلک چې دي ورته ګوري. وإذ بوأنا لإبراهیم مکان البیت، ځای ورته مونږ اوښه، کار مو ورته آسان که، سیسټم مو ورته برابر که. ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. الله عبادت د الله دومره خوښ دی، پیغمبر ته وایي شابه د خپلو بچو د عبادت دپاره کور جوړ کوه، طواف والا دپاره، بهر نه راتلو والا دپاره، د مکې د باشندګانو دپاره، رکوع والا دپاره او سجدو والا دپاره بیت الله جوړ کړه شوه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، موږ بیت الله سره جوړ کړو چې خلکو ته بار بار راځي، یو ځل نه بار بار، او د امن ځای هم جوړ کړو. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ابراهیم علیه السلام ته چې بیت الله جوړ کوي آواز وکړه چې خلک راځي حج ده. یو الله آواز وکړم د دنیا زما آواز به عراق کې خلک یو ځای بل ځای دا به څوک اوري، وایي تا آواز کوه رسونکې زه یم، تا آواز کوه رسونې. او بلکې یوازې دا نه چې کوم ارواح د پلاګار پلارانو په وجودونو کې او د میندو په وجودونو کې او یو ځای بل ځای پراته دي هغې ته به هم دا آواز رسو. علما لیکي چې آواز یې وکړه نو ارواحو چغې کړې په کوم ځای کې چې پراتو لبیک لبیک لبیک، یو ځل یې ویلې دی، یو ځل به ځي، دوه ځله یې ویلې دوه ځله به ځي. الله وایي مثابتن بار بار به والا راځئ،
الله وی اعلان وکړه چې خلک راشي. نن لیبرل څه وایي څه ضرور دی وي دا پیسې غریب مسکین له ورکړه. افسوس داسې قوم راوول ځان ته وایي مسلمان. زه مسلمان یم جی لکه دا تو څه وایې دا تو خدا خبرې کې نہیں آپ سے میں اچھا مسلمان ہو زه ستا نه ښه مسلمان یم. میں مولوی کی عقید ہے مولوی سے اچھا مسلمان ہو مولانا زه ښه مسلمان یم تبلیغ والا نه زه ښه مسلمان یم زما ستاسو ټولو مولیانو نه زه ښه مسلمان یم خو ګیره دې نشته. ښه مسلمان یې خو مونځ نه کوې ښه مسلمان یې خو د قرآن احکاماتو پر ټوکې کوې ښه مسلمان یې خو حج عمرې پورې خنداګانې کوې ښه مسلمان یې مسله دې په سترګو نه لیده ښه مسلمان یې خور او لور دې مارکیټونو کې کولو ګرځي ښه مسلمان یې په لور دې پابندي نشته ښه مسلمان یې او لوڼه او خور دې عورت مارچونه کوي دې ته ښه مسلمان وایي. ښه مسلمان څوک دی؟ اطیع الله و اطیع الرسول. سوچه مسلمان هغه دی چې د خدای او د رسول تابعداري کوي. دې ته سوچه مسلمان وایي. په خولې زه ستا نه ښه مسلمان ما دعوه نه ده کړې د ښه مسلمان زه د خدای نه سوال کوم چې الله تاسو دا د ما د مفتدیان د ما د رونه او زه ټول خدای مو سوچه مسلمانان که نو خدای سوال کو نو دا دعوې نه کو د ښه مسلمان خو دا لیبرل چې قربانۍ پورې ټوکې کوي دا پیسې غریب له ورکړه. دا لیبرل والا حج عمرې پورې ټوکې کوي دا بار بار حجونو له خلک ځي دا پیسې غریب له ولې نه ورکوي ته نه ځې ته ورکړه که نه چل ستا نه به چل زده کړو غوندې ستا خو حج نه دی خو عمره دې نه ده خوښه او بار بار ته نه ځې حج عمرې له ستا له غوندې وګورو که نه تاسو نه غریبانانو له ورکړه ستا خورزه ستا خور ستا لور ټول په جایداد باندې دې وله قبضه چولې ده مړه د پلار کارخانه دې غونډه نیولې ده غریب له ورکې او غریب له ورکې او غریب د غریب تا سره سودا ده د غریب فکر محمد مصطفی سره و صلی الله علیه وسلم د غریب فکر رب العالمین سره ده. کم حق چې د خور لور دی او کم حق چې د ګاونډي دی او کم حق چې په زکات کې دی او په صدقه فطر کې دی او په نورو سیدونو کې دی ورکه غریب لکه غریب پاتې شو راشه د ما په دا مخ لاړی تو کا په شوره کې یو شکرې چوري دا د غریب حق د خور لور حق دی جی اختر یو 2 کیلو ټینګې یو 2 کیلو وریجې او د خور لور حق جیداد د خور لور حق نه دی خیر دی کړي ونیوه جیداد کور نه چې دا خو ما زوی له بهر کې ورکړی لور به څه کوې خور به څه کوې د ښځې حق ښځه دې کالی دې کو چې 20 تولې به کوې هلته پلار یې وایي 20 تولې کالی به کوې 15 تول بیا زکات تپوس نه کوي خاوند ته وایي زکات خپل کار په زکات ورکوه که پیسې نشته زه څه وکړم یو توله به خرڅ کړو ستا پلار مال خرڅ کړو حقوق العباد مضبوط شی دی زما وروڼو ګورئ تل زکات مونځ یو خوا که حق العبد بل خوا که د بنده حق 2 پایې وي د ټانګې یو پایه چینی نه دي عبادات به هم کې معاملات به درست ساتې د بنده حقوق به نه خورې برابر به ساتې ایمان به ساتې چې روزي د الله په لاس کې د غریب حق الله سره د غریب حق پیغمبر ویلی دا لیبرل به راشي په ټي وي وکینې کور کې ځان ته کیمره لګولې ده هر سړي ټي وي سټیشن په کور کې لګولې دی 2-3 څلور د اردو کتابونه یې کتلې دي او بیا ملا ته خبرې نشي کولی د قیانوس ته جوړ شوی دی نه یاره نی دا بار بار خلک عمرو له ځي حجونو له ځي دا غریب له ولې نه ورکوي نه وی چې دا خلک 10 لکه روپۍ په واده په لور لګوي دا غریب له ولې نه ورکوي 20 لکه روپۍ د دوی په واده په صرف په 15 لکه روپۍ په شادي حال کې ډوډۍ ورکوي دا غریب له ولې نه ورکوي دا نه وایي دا چې یو بنګله په حیات آباد کې یو په شیخ ملتون کې یو په اسلام آباد کې دا غریب له نه ورکوي د کارخانې د پاسه کارخانه جوړو دا غریب له نه ورکوي د لندن ته چکرې لګاو د ملیشیا ته چکرې لګاو دا غریب له نه ورکوي او حج عمرې ته سترګې خړې کړې دي الله وی جعلنا البيت مثابة للناس ما بیت الله دې له جوړ کړو چې خلک به بار بار راځي یو ځل نه څو ځله ووایه غوندې بار بار مثابة او الله ابراهیم علیه السلام ته اذن فی الحج اعلان وکړ خلکو ته یأتوک طالب دا خلک راځي پیاده به هم راځي
او په تپ څاروي به راځي مزل به ډېر اوږده دي څاری به ورته په لاره لا غیر شوي ټپ شوي وي اعلان ورته الله دا وایي پیغمبر مبارک حدیبیې په سفر راغی عمرې له نو ونه شوه عمرة القضا کې بیا راغی حج له بیا راغی جیراني له بیا راغی او حضرت عبدالله ابن عمر د حضرت عمر فاروق زوی هر کال به عمرې له ته کال به یې نه قضا کول عمرې او حج له به هم ته لیبرل بخپل کار کوي خو ما چې څوک اواز اوري او څوک مې مقتدیان دي او څوک مې شاګردان دي دا سوال د الله نه کوم چې خدایا هر کال یې حج عمرې له بوتلی چې د دې خلکو دا سترګې پې دا مور یې مړه شي خدای دې مونږ هر کال بوتلی وس طاقت دې خدای پاک راکړي نو چې بیت الله کله جوړی په هغې ودرېږي نو حجر اسود ځای له چې ورسېد نو جبریل علیه السلام ورته حجر اسود وښو چې پلانکي ځای کې پروت دی دا د انسان د سر عمره کاڼی و د یو وخت کې قرامطه او حمله کړی و په بیت الله نو دا ټوکلی شوی دی د انسان د سر عمره کاڼی و لس څیزونه حضرت آدم علیه السلام د جنت ته ځان سره راوړي یو پکې دا و لس څیزونه نو ځای ورته وښوي دا حجر اسود دقلته کېل دا تک سپین کاڼی و رسول الله مبارک فرمایي کان اشد بیاضا من اللبن د پیو نه سپینو سودته خطایا د بني آدم ګناهونو تور کړی دی ګناه داسې ځان ته راکاږي لکه مقناطیس یې ځان ته اوسپنه راکاږي حجر اسود بیت الله کې خو کمالات دي ته بار بار نه ده حضور پاک فرمایي حجر اسود استلام چې جا په حقه وکړو په حقه استلام یې وکړو یوازې ښکلول نه دي لرې ځای نه ورته لاس اوچتولی شي نو د قیامت په ورځ رسول الله مبارک فرمایي د دې حجر اسود به سترګي نظر به پې کوي جبه به وي او خبرې به کوي او هغه چا چې د بیت د حجر اسود استلام یې کړی دی د الله په دربار کې د قیامت په ورځ به هغه له ګواهي کوي چې الله ستا په قانون د زما استلام کړی دی العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما دا نه وایي چې یوه عمره وکړه پیغمبر وایي زه پیغمبر خبره کوم مبارک صلی الله علیه وسلم او یو عمره دې وکړه ورپسې دې بله وکړه منځ کې ګناهونه ختموي تابعو بین الحج والعمرة پیغمبر مبارک فرمایي حج یې وکړه عمره وکړه عمره دې وکړه حج ورپسې وکړه د ابراهیم علیه السلام چې کله جوړ کړه دعا به یې کوله د الله عبادت یې سړی کوي اذا فرغت فانصب د الله نه دعا کوه عبادت صلات توبه 2 رکعاته لمونځ وکړه الله نه سوال وکړه یا الله زما ګناهونه معاف کړه صلات حاجت بیا د علماو نه زده کې 2 رکعاته لمونځ وکړو بیا دعا وکړو د حاجت دپاره هغه یو دعا هم رسول الله مبارک لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم ولا دعا هم شته لیکن خیر د اسم د الله حمد ووایه په رسول الله مبارک درود شریف وروسته هم درود شریف او دعا وکړه عبادت نه پس په دعا الله خوشحالیږي زموږ حاجت دی حاجت روا او پوره کوونکی رب العالمین دی نو 2 رکعاته وکړه حاجت له سوال وکړه ګناه دی دا رسول الله مبارک یو صحابي راغی الله رسوله غرق شوم او تباه شوم وی کېنه بیا راغی د الله رسوله ډېره لویه ګناه مې کړې خدای حکم په ما جاري کا وی مونږ سره دې مونځ وکړه که نه وی او بس ګناه دې خدای ختمه کړې ده مونږ سره دې مونځ نه وکړل ګناه ختم مونځ ډېر لوی د برکت شی دی ګناه ختموي حاجت پې پوره کېږي خو یاره مونځ لږ ښکلي مونځ کوی دا نه چې په مانځو درېږي او بس نن مې 500 که مې 100 وکړل او نه هېڅوک درنه خبر نه کړي دا مونځ څنګه مونځ او ډز ډوز دې وکړه په قلار او په اطمینان لږ مونځ پکار اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل چې پلار او زوی د بیت الله شریف بنیادونه اوچتول نو څه وایي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا الله ته اورېدونکې خدایه ته خبرداری د انسان په عمل الله زموږ د عمل قبول کړي ګوره دلته سوچ کوئ عبادت چې کې عبادت کې دننه د الله نه سوال کوو مونږ په عبادت کې دننه کوو خو هغه سوال کوي چې کوم رسول الله مبارک مونږ ته ښودلی دی اهدنا الصراط المستقیم دا په مونځ کې دننه سوال دی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا چې اخر کې وی یا ربنا ظلمنا انفسنا چې په اخر کې وی رب اجعلني مقیم الصلاة څوک دغه وی دا په منځ کې دننه ده دا مونږ ته رسول الله مبارک ښودلی ده او د منځه نه پس هم دعا کولی شي دې نه معلومه شو دویم څه
کله چې عبادت وکې نو بیا وایي خدای دا قبول کې. دا ټکي پکې تاسو وایئ نه که نه دا پکې وایئ. کله چې مونځ وکې عبادت وکې طواف ته وکې تلاوت وکې هر عبادت چې وکې ذکر نو ورپسې به دا وایي چې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم او که دا الفاظ درته نه یاد وی الله ته اورېدونکې ته خبردار یې زما عبادت به دې اورېدلی دی زما په حال خبردار یې خدای دا قبول کا. دا به وایې ښه په خبره ورسېدی که نه چې قبول شي بیا به دعا قبلېږي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم خدای ته اورېدونکې د مونږ خبره چې په کوټه کې دننه ما واز کوو ته اورې او زما په حالت باندې خبردار یې. هغې نه پس څه وایي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. مونږ څه وایو مونږ عبادت مونځ وکړو نو قرض خدای ما وکې مور پلار او دا ګرنه یا خدایه ماله ښه ډېر مال راکړي ښه ډېر دولت خدای چې بس چې هغه د بیجګر مولوي صاحب خبره بیجګر مولوي صاحب یو ښځې سوال کو هغه د لیلة القدر شپه وه هغه لیله شپې ته وایي نو هغه لیلة القدر و نو خاص ټیم کې سوال وکړو یا خدای پاکه چې بس سهار راپاسم چې دا خاوند مې د سرو زرو مولی وي او لږ لږ تیرا شکوم او خرڅوم یې د دې بشیر جان نه خدای جوړ کړو الله کرا نو بل دی فایدې شي. دا سوال د الله نو ګوره قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي ہمارو منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له في الآخرة من خلاق. بعض خلق صرف دنیا غواړي آخر کې به سمني ورکوي الله دنیا په آخر کې به سمني دواړه غواړه. منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا او آخر دواړو کې خوشحالي دواړو کې ستا د رضا شي او د آخرت او قبر عذاب نو ساتي. نو ابراهیم علیه السلام دنیا ته محتاج و لیکن هلته څه وایي ربنا وجعلنا مسلمین لک خدای ما او زما دا بچې ستا تابعدار جوړ کا. دا ښکلی سوال دی که ستا تابعدار یم ومن ذریتنا امة مسلمة لک او زمونږ اولاد کې وي یو ډله پیدا کړه چې ستا تابعدار وي. و ارنا مناسکنا او خدای مونږ ته د حج یا د عبادت چلونه وښایه ماشاءالله. ټول سوال ته وګوره وتوب علینا الله په مونږ د خپل رحمت سره رجوع کا انک انت التواب الرحیم. خدای ته په انسان باندې رجوع کې انسان ته په ښه نظر ګورې رحم کوونکې پروردګاره. نو ګوره دا سوال به د خدای نه کوو ښه چې الله مونږ تابعدار جوړ کړي خپل زمونږ بچي تابعدار جوړ کړي. دا سوال به الله نه کوې خدای مونږ باندې د رحم په نظر رجوع کې د رحم په نظر مونږ ته وګورې دا سوال. او بیا څه وایي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. ګوره درېیم سوال ته ګوره دنیا پکې وښایه ماته ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. خدای هم د دې بچو نه یو پیغمبر پیدا کا. ګوره پیغمبر څه له غواړي چې د خپله فرمایي خپله ذکر کوي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک چې ستا کتاب ورته لولي ویعلمهم الکتاب او په هغې یې پوهوي والحکمت او سنت د حالاتو په تناظر کې د ضرورت مسایل ورته ښیي ویزکیهم لم ولد پاک کی. تزکیه د عقایدو باطلو نه د اخلاق ذمیمه او رذیلو نه د تصوف د ذکر او د الله الله دې سره هم د زړه زنګ ختمېږي. انک انت العزیز الحکیم. خدای د ډېر لوی غلبې خاوند دی بېشک د ډېر لوی حکمت خاوند. دغه دعا وکړه الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا دعاء ابي وفي روایت جدي ابراهیم. زه د خپل نیکه ابراهیم دعا یم هغه چې کوم پیغمبر غوښتی دی هغه زه یم. د عیسی بشارت علیه السلام ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. او د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا یم زه وایي بالکل. دغه بیت الله شریف چې جوړ که
ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام جوړ کړو او طواف یې ته وګیر چاپېره او حجر اسود نه شروع کړو، په حجر اسود یې ختم کړ. او حجر اسود دا چې سړی مخامخ شي ګناه ترې راکاږي د انسان نه. او بیت الله شریف الله له برکت ځای دی. هغه کوټه ده چې د ټولې دنیا ورته مخ دی. هغه کوټه ده چې که غریب دی او که مالدار دی یو شان ورته تاویږي. هغه کوټه مبارکه ده چې غریب دی او که مالدار دی په یو جامه کې ورته تاویږي. هغه کوټه مبارکه ده چې انسان ورته هسې وګوري ایمان پې تازه کېږي. یو واقع درته وایم د بیت الله شریف. یو عیسایانه ښځه ده چې خاوند یې یهودي دی او که خاوند یې عیسایي دی، خو خیر دواړه غیر مسلم دي. دوی وایي چې موږ د امریکې نه هغه ځای نه مو ټرانسفر وشو، لکه ډیوټي م په جده کې ولګېده. جده کې جده یو 100 کیلومیټر هغه زمانه کې خو صرف 76 کیلومیټر جده وه. اوس ښار لږ کولاو شوی دی، بندرګاه جوړ شوی ده. نو یو 100 کیلومیټر ته کم ویست مکې مکرمې نه کم د چې خلک عمرې حج ته ځي نو په جده باندې پخوا به بحري جزونو کې تللو، هوایي جزونو کې. نو وایي جده کې هلته تېر روپمنۍ دي ډېرې زیاتې. هلته زمونږ تقرري وشوه. وایي مونږ به بار داسې وتو بازار کې هم چکر لګو نو ګرځېدو به نو داسې ناشنا خلک به مو لیدل چې ناشنا جامې یې چولې دي او ښځو هم سپینې جامې یې چولې دي او سړو هم 2 څادرې ځان نه تو کړي وي او سر یې سرتوري او یو ناشنا غوندې چغه هم لبیک وایي که اوازونه هم کوي. یو ځل مې خاوند ته وایي چې سړیه دا څوک دي؟ دی په مسلمانانو کې کم قوم دی، دی خو کیړی میړی چولي چپل او سر یې سرتور دی او 2 څادرونه یې تو کړي او ښځو هم مخصوص لباس مخ ښکاره و. دا کوم قوم دی؟ لکه هر مذهب والا کې یو قوم وي. خاوند مې چې نه دا دوی کې قومي خبره نشته، دا دلته کې د دوی یو میله لګي کال کې یو ځل په دې مکه کې تهوا میله. نو دوی چې هغه میلې له راځي نو دا لباس اچوي او دا چغې وایي. یا څوک هم دې میلې له راځي نو د انګریزان خو دغه شوقیان دي رسېل. وایي ما دې خاوند ته وایي چې دې میلې له نه ځو مسلمانانو. وایي نه په هغې پابندي ده، په هغې باندې غیر مسلم نه پرېږدي هغه کلي ته. او واقعي چې کله د الله بوځي نو هلته بورډ لګېدلی دی. نو په هغه بورډ باندې لیکلی چې ممنوع الدخول لغیر المسلمین، نو انټري فار نٹ مسلمز. چې کوم غیر مسلم دی نو هغه به دلته نه داخلېږي، نو هغوی په بل طرف ته وایي صرف مسلمان به داخلېږي. نو زه هلته د الله شکر ادا کوم، شکر دی خدایه چې مسلمان یم ربه چې د بیت الله ته خو ځو. نو ما ته مې خاوند وایي چې دلته غیر مسلم نه داخلېږي. وایي ما ورته وایي چې موږ څوک وجې خو نه دا لباس به واچو، که وپېژندو واپس به هم کي او که ویې نه پېژندو ور به شو. وایي ما هم دغه ښځو په شان سر نه سپین رومال تو کو، برقه مې واچوله او زما خاوند هم هغه 2 څادرې واچولې. ټکسي ونیوه چې موږ مکې ته ځو. وایي ټکسي کې کېناستو په لاره ورو چا تپوس نه مکې ته لاړو. اوس میله کې ګورو چې څنګه میله ده د مسلمانانو. وایي چې هلته لاړو نو هلته کې خلک چې کوم فاتل موږ هم ورپسې تلو. نو یو دروازې وې په هغې ور دننه شو، موږ هم دننه شو. په دروازو تلل، یو برنډه وه، په برنډه کې برنډې نه لاندې کوشو بله برنډه وه، بله نه بله وه. هغه زمانه کې 4-5 برنډې وې، اوس شکل د جومات بدل کړی. وی لاندې یو میدان و، هلته ټول خلک کوزېږي، موږ هم کوز شو. وی میدان کې چې موږ کتل یو کوټه ده او پې توره ټوکړه د پاسه پرته ده، تور غلاو، او دا ټول خلک هغې نه تاویږي. وی موږ یو غاړې ته ودرېدو چې دا تاویدل څنګه به او دا څه مسله ده او دا دې کې. وی موږ وایي که په دې کوټه کې کتل چا قبر دی، خلک دې قبرونه دي او دا مسلمانان جوړ دی، قبر نه تاویږي، دی قبر نه به څه غواړي. سبا خو قمقل خلک د قبرونو نه غوښتنې کوي، حالانکې غوښتنه به صرف د الله د ذات نه کوي. خلک تاویږي تاویږي تاویږي. وایي اوس موږ سوچ کوو دې کوټې ته ګورو. زه ودرېدم یو سا غاړې ته او زما دا خاوند هم یو غاړې ته ودرېده. دا انګریزه ښځه وایي او دا خاوند دی. وایي چې ودرېدو او دې کوټې ته موږ کتل، موږ خو یې تا د دې سره سم به او دې کې به چا قبر یا څه وایي معلومات به هلو. خو چې اوس ما کتل نو زما باندې د داسې اثر پرېوت دا ښځه وایي چې زما دا سترګې نیغې نیغې دې کوټې ته مخامخ دي. بس یو ناشنا اثر په ما پرېوت.
او دې کوټې ته نیغ نیغ ګورم او د دې کوټې سره مې یو بس تعلق بس روان شو او د دې کوټې دا اثر مې په دې زړه په دې سترګو نړه ته روان دی او یو کیفیت د زړه بدلیږي اوس لګیا دی انقلاب له دننه روان دی او داسې حال دی په ما چې زه سترګې اړوم نو مخ هم د دې کوټې نه نشم اړولی یو اثر را باندې پرېوت یو نفسیاتي اثر یو دینی اثر یو روحاني هر څه چې ورته وایو یو کنیکشن زما ولګېد د دې کوټې مبارکې د وجې نه او زه ورته نیغ نیغ ګورم داسې سټ اړونکې خاوند ته وګورم وایي دومره مې سټ نیغ دی چې سټ مې تاویږي هم نه زړه کې ویم چې دا کوټه خو څه بل شان کوټه ده دا هوامه کوټه نه ده دې کوټه کې خو څه چل دی دې کې خو څه کشش دی انګریزان خو خدای مني ګاډ ورته وایي الله مني یهودیان هم خدای مني ګاډ ورته وایي الله ورته وایي مونږ وایي دې کې خو د الله تعالی څه خاص شی دی په دې کوټه کې دې ته ګورم او ناګهانه مې زړه نرم شو د زړه دننه دنیا بدله شوه انقلاب زړه کې راغی او سترګو نه اوښکې روانې شوې او ما ته دا ښکاري چې دا کوټه رښتونې هر شی کې دی خو داسې رښتونې شی دی بس ډېر سات سترګو نه اوښکې ځي او خلک چې چغې وي هغه اثر هم راباندې کېږي هلته کې خلک لګیا دي چغې وي هلته خو ټوله دنیا لګیا ده خدای ته او ته به پوهېږې که په هره ژبه کې دی خو چې تاویږي او چغې وي او سترګو نه اوښکې بهېږي ته به پوهېږې چې دا الله ته جاړ ځان له اثر کوي د جړه اثر جدا دی بیا ستا مخکې یو سړی الله ته جاړي که ته ډېر سخت دله مې خو ستا په اړه به خامخا هغه اثر کوي لوړ دنګ دی او که لنډې دی او که ښځه ده او که سړی دی او که بوډا دی او که کمزوری دی او که بادشاه دی او که ګدا دی یو شان تاویږي او ډېر پکې جاړي او ډېر پکې ما طواف کوی او ډغم دی بابا حملې داسې ټیټه وه دا شاده خوب عمله ټیټه وه بلکل او کونټه یې ورسره وه او ده به وې بوډا او داسې غریب ګرځېدی نه شو ده به الله 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 بل څه وې نه نو ما خپل یو مزل ته مې راشه مې د ده دا چغه به خدای نه قبلی دی غریب د کم نه راغلی دی دی خو د ګرځېدو هم نه دی دا आवाज به الله نه دا به الله نه قبلی قسم د الله په ذات کې الله د مور نم په ښکلو بندګانو ډېر رحم کوونکی خو مونږ الله سره نشم ویلی درته مونږ مستی کوو دا به ووایو مونږ جومات پورې ګیرې پورې پټکي پورې شریعت پورې اسلام پورې شعائر الله پورې داسې خبرې خولې نه وباسو چې هغه د مستۍ خبرې دي رونو قبر لځو الیه ترجعون اخیري زمونږ تلل رب العالمین لدي خلقو د الله په نوم قسم په خدای څه نه دي کړی هغه مقدس خلق چې د هغې په ایمان خدای مونږ له نقشه جوړه کړې ده د الله په نوم یې سرونه نه دي ورکړی بچي نه دي قربان کړی نو الله سره مینه دی خدای د مونږ پیدا یي بهر کې زما ورونو دا خلک تاویږي جاړي چغې او دعاګانې چې لاس پورته کړی څوک څه وي چې لږ ساعت تېر شو ما داسې دې خاوند ته وکتل داسې سټ مې راته وکړو وي دا خاوند مې اوس جاړي یو شان بق دی بیت الله ته ګورو جاړي ما د مړې سړي څه محسوسې وی ما ته وی ښځې ته څه محسوسې وی ما ورته چې زه خو دا محسوسوم چې دا کوټه هر څه کې دي خو دا رښتونی شی دی ته څه وی زم دا وی چې ښځې زه خو دا محسوسوم چې دې کوټې والا دین هم رښتونی دین دی زم دا محسوسومه سړیه څه کوو یاره د یک دین کې داخلیږو بس دا خو سړی ځان ته راکړی چې لکه د مقناطیس دې خو زموږ په زړه کې انقلاب راوستو دا مونږ خو ټولو په غفلت کې وخت تېر که پیسه ده او دولت دی او زناکاري ده او شرابونه دي د خلک خو الله ته تابعېږي او چغې صرف الله ته وایي صرف الله یادوي د دې زړه کې الله پروت دی د دې زړونه د الله کور دی د مسلمان زړه سړی پکې داخلیږو نه بلکل یو قسم هلکه Do you know English پیژن انګریزی باندې پوهېږې او پوهېږم دلته راشه یو خبره درته کوو زم کافر دام کافره ده کافر دی مونږ په یو بل مقصد راغلي وو تماشې له مونږ وی دا به یو میله یې هغې کې شرکت به وکړو خو بس مونږ ته اسلام او کلمه وښایه مونږ مسلمانېږو هغه سړي راته هلته کلمې طیبه شهادت په هغې یې پوه کړو بیت الله په مخ کې او الله مونږ ته ایمان نصیب کوم هلته دا ښځه وایي
وی که دنیا تاسو چان کړه نو پیدا به نه کې. زه او زما خاوند هغه خلک یو چې صرف د بیت الله په کتو موږ ته ایمان را نصیب کړی. إذ جعلنا البيت وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. دا کور پاک وساته عبادت والا دپاره. دا کور نه دی ابراهیم حسن دعا کړې ده. الله وی د امن دی، د اطمینان، د سکون دی، بار بار به خلک ورته راځي.